Hello friends, welcome to our YouTube channel. السلام علیکم دوستانو، زموږ YouTube چینل ته ډیر ښه راغلاست. امید لرم چې راته روغ او جوړ به وئ. دوستانو، د 4000 essential English words یا د 4000 مهمو لغتونو له جملې نن هم غواړو یو څو مهم لغتونه در وړاندې کړو. نو ویډیو تر پایه تعقیب کړئ او زموږ YouTube چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. راځو د لغتونو پر لور. appropriate مناسب appropriate مناسب. For example, it is appropriate to wear a suit when you go to the office. د جامو اغوستل او د ځان برابرول مناسب دي کله چې تاسو دفتر ته ځئ. avoid ځان ساتل. For example, avoid the broken bottle on the floor. په فرش باندې د مات شوي بوتل څخه ځان وساتئ. behave سلوک کول، چلن کول. behave سلوک کول یا چلن کول. She always behaves well when her father is around. هغه همیشه ښه چلن کوي کله چې د هغه پلار شاوخوا وي. calm خاموش، غلی. calm خاموش یا غلی. concern اندېښنه. اندېښنه. For example, I was filled with concern after reading the newspaper. د ورځپاڼې له لوستلو وروسته له اندېښنو ډک شوم. content راضي یا خوښ. content راضي یا خوښ. expect هیله کول، تمه کول. expect هیله یا تمه کول. For example, I expect the bus to be here very soon. زه تمه لرم چې بس به ډیر ژر دلته راشي. frequently په مکرر ډول. For example, we meet frequently either at the beginning or ending of the week. موږ د اونۍ په پیل یا پای کې په مکرر ډول سره ګورو. habit عادت. For example, smoking is a bad habit that can kill you. سیګریټ څکول یو بد عادت دی چې کولی شي تاسې ووژني. instruct لارښوونه کول. For example, my teacher instruct us in several subjects. زما ښوونکی موږ ته په څو مضامینو کې لارښوونه کوي. issue موضوع یا مسئله. For example, the man spoke about issues that were important to the people. سړو د هغه مسلو په اړه خبرې وکړې چې د خلکو لپاره مهمې وې. none هیڅ. For example, he spent all his money. There is none left. هغې ټولې پیسې مصرف کړې. اوس له دې سره هیڅ پاتې نه دي. patient حوصله‌ناک، صبرناک. patient حوصله‌ناک یا
صبرناک. For example, I had to be patient and wait until 5 o'clock to leave. زه باید حوصله وکړم او تر 5 بجو پورې انتظار وکړم چې لاړ شم. Positive. Positive. مثبت. Positive. مثبت. Punish. Punish. سزا ورکول. Punish. سزا ورکول. Represent. Represent. نمایندگی کول. Represent. نمایندگی کول. For example, my lawyer will represent me in court. زما وکیل به په محکمه کې زما نمایندګي وکړي. Shake. Shake. خورول. Shake. خورول. For example, when people shake hands, it usually means they agree. کله چې خلک لاسونه ښوروي معمولا دا معنی لري چې دوی موافق دي. Spread. Spread. پورې مخال. Spread. پورې مخال. For example, I like to spread butter on my toast. Stroll. Stroll. غلی غلی تلل. Stroll. غلی غلی تلل. Village. Village. کلی. Village. کلی. For example, there are only a few houses in my village. دلته زموږ په کلی کې یوازې څو کورونه دي. دا و دوستانو یو څو مهم لغتونه چې تاسو ته مو په دې ویډیو کې در وړاندې کړل. هیله ده چې خوښ شوي به مې وي. تر بله ویډیو د الله په امان هر چیرې چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ.